اللهم یا غنیو یا مغنیو داسې مبارک وظایف دي چې د دې وظیفې د کولو سره به دی الله جل شانه تمام د رزق دروازې تا ته کولو کی. رزق به پتا باندې په شان د باران د قطرو راوریږي. څنګه چې باران د بر نه راوریږي دغه رنګ به دروازې پتا باندې مکمل باران وي. کله چې ته د یا غنیو یا مغنیو وظیفې دا چې کم دی پابندۍ سره کې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو او خویندو د رزق د پراخې د پاره ډیر زیات وظایف په تاسو کړي وي، لیکن نن درته دو قسمه وظایف در کوم. که دا وظایف تاسو د نن نه شروع وکړئ رزق به بالکل د باران په شان د ستاسو په کورونو کې راوریږي. د رزق تنګسیا به قطعا د ستاسو په کورونو کې نه وي. روزی بم الله جل جلاله داسې پراخه کی چې د ستاسو په وهم ګمان کې به هم نه تیریږي. دا وظیفې درته خیمه د دې وظیفې اجازت مکمل عام دی، یعنی د دین هر سړی پیدا غشتلی شي. دا وظیفې کوشش وکړي چې دا وظیفې تاسو خپل کورونو کې لازما ولګوئ. ولی زنانه دا وظیفې ډېرې زیاتې کوي او زنانه چې کله دا وظایف ګوري هغوی ډېر زیات په شوق سره ګوري او هغوی د دین ډېره زیاته پیدا اخلي. نو دا وظایف تاسو خپل کورونو کې لازما لګوئ چې زمونږ دغه میندې خویندې هغوی خو هم د دینه پیدا واخلي. بل تاسو کوشش کوئ چې دا وظایف تاسو خپلې خو تاسو ګورئ، خو دا وظایف تاسو کوشش کوئ چې د یارانو دوستانو په دې محفل کې لګوئ، ولې چې هغوی خو هم د دې وظایفو نه فایده واخلي. لکه ډېرونه زه چې کوم هغوی چې په لار باندې رواني په زول خبرې کوي، لکه مثلا هغوی رواني او ګانې وي، سندرې وي، ټپې وي. د هغې سندرو ګانو او ټپو په ځای باندې به د الله د اسما د هغه په خولې باندې جاري وي یا غنی یا مغنی. نه چې هغه دا ووري او دا ذکر د هغه په خولې باندې جاري وي، یا خو اجر یې څومره لوی اجر دی، الله جل شانه څومره لوی اجر په دې باندې ورکوي. دویمه خبره چې د رزق تمامې دروازې به درته الله جل شانه کولو کی. او دا خبر یاد ساتئ، ګورئ دا په مالدارۍ او په غریبۍ پورې نه ده. د رزق د پراخې دا د غریبۍ او مالدارۍ پورې نه ده. ډیر مالدار خلک ماسې کړي دي چې هغوی روزي لنډه تنګوي. غریبانان چې کومه روزي خوري هغسې روزي هغوی ته نه میلاویږي، څنګه ګزارې هغوی کوي. لیکن دا په دې پورې نه ده. مالدار خلک به روزي به پراخه نه وي، که روزي یې پراخه وي په روزۍ کې ورته پریشانۍ ډېرې زیاتې وي. نن که دا وظیفه تاسو شروع کړئ مالدار هم کولی شي، غریب هم کولی شي. الله جل شانه به ستاسو روزي داسې پراخه کړي د بره نه به داسې راوریږي لکه د باران پرنګې. دونه مبارک وظیفې دي. راځي د ټولو اول درته دا وظیفه ښیم او د دې وظیفې طریقه هم درته ښیم، په کوم وخت کې وظیفه کوې هغه ځای هم درته ښیم. دې سره به د سحر لمونځ پابندۍ سره کوئ. که نارینه کوي هغوی له پکار دي چې د سحر لمونځ د جمع سره کوي لازما، او که زنانې کوي نو هغوی طریقه درته اوس ښیمه. دا به د سحر د سنتو او د فرضو په منځ کې وي چې کله د سحر سنت ته وکړل د سنتو نه پس یو ځای کې کښېنه او 3 پیرې درود شریف ووایه، درود ابراهیمي، هغه درود شریف کوم چې موږ په دې مانځه کې وایو، او د هغې نه پس 11 پیرې اللهم یا غنیو یا مغنیو یا غنیو یا مغنیو په دغسې طریقې سره به وي 11 پیرې، او بیا 3 کرته درود ابراهیمي یعنی هغه درود شریف چې کوم موږ په دې مانځه کې وایو هغه ووایه، او دا خپل حاجت دپاره لاس پورته که. یا الله زما روزي ښه بسیاره فراخه کړي، یا الله ښه ډېره روزي ماته راکړي، یا الله د غیبه نه ماته اسباب برابرې، یا الله روزي راته راکړي، یا الله د حلال وسیق او مزیدار روزي راته راکړي. او د هغې نه علاوه دا کومه ورځ چې په تا باندې تېرېږي نو په دې ورځ کې کوشش کوه چې قل اعوذ برب الفلق صورت دا به ته چې کوم دی په کثرت سره وایې، ډېر وایه. قل اعوذ برب الفلق دا صورت تر د اخره پورې دا ډېر وایه. د دې پیدا به دی چې الله به دې روزي داسې پراخه کړي چې ځان سره به ځای کول هم نه شي. او دویمه خبره ده
چې کله دا صورت پابندۍ سره وي او د دې سره د یو بل صورت یو ځای کې قل اعوذ برب الناس کته باندې جادو جنات ارس شوي تعویذ کوډ هم د باندې شوي د دې وظیفې سره به د الله هغه ختم کی. نو یو کوشش کوئ چې دې سره قل اعوذ برب الفلق صورت پابندۍ سره وي او د سحر د سنتو نه پس او د فرضو نه مخکې 11 پیرې یا غنیو یا مغنیو وظیفه کوي ان شاء الله چې ډېر لږ ورځو کې به دی الله جل جلاله حاجت پوره کړي. الله به داسې روزي پراخه کړي چې د ستا په وهم ګمان کې به هم نه تېرېږي. نو یو ډېر زبردست او ډېره مزیدار وظیفه مې درته وښوله هر څوک یې کولی شي هر چا ته د دې مکمل اجازه شته دی.